افغانستان د خلکو ضرورت انشاءالله ډېر پوره سوی دی. موږ د کورک نخود د خام کلک نخود یې هغه پخېدو کې ډېر مشکل لري، هغه موږ پروسس کوو. ایراتي نخود دي هغه موږ پروسس کوو، د هغه څخه دال جوړوو. نو خلک ډېر خوشحال دي. یو خو د هغه قیمت ډېر لوړ سوی دی، مخکې ډېر ارزانه وه، خلکو حیواناتو ته ورکوله کلک کلک، او اوس انشاءالله دال جوړېږي، خلک ډېر خوشحال دي. ته د مخه 3 کسان بخته او یا به 4 اخته په دې کارخانه کې. اوس ماشاءالله د 14 کس اخته یو، کارونه هم ډېر سوي دي، د خپل کار موږ ډېر خوشحاله بس راز د لې اخته یو، کارونه سم دي ماشاءالله دي. د لې موږ مالونه چې جوړ کړو بیا ایرات هم د لې په کندهار کې توزیع کیږي.